د پاکستان د ازادۍ ناره کومه وه؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. اوس ناره د څه ډېر اوري؟ اوس خو د باجو ډېر اورو، دا خو زمونږ قمقلتوب دی او زمونږ د مشرانو، ځکه چې زمونږ ماشومانو ته تربیت نه ورکوي. ته د دین په کار دی چې مونږ بچي ته ووایو چې د الله او د الله د رسول خبرې ورته وښیو او ښې د مونځ اودس ورته وښیو او ښه لار ورته وښیو. لکه مطلب باجې شوې، دا ګروپ شو، دا پخوا نه و. که دې بچیانو ته مونږ دا نن ونه وي چې د پاکستان د ازادۍ ناره څه وه، نو دی به ناخبره پاتې شي، بیا د دی نه پیدا شي، نه به بیا کم خوا نو خامخا بیا خو به لکه د بل سیسټم ته واوړي، لکه څنګه چې انګریز پکار دي چې څومره مشران کشران دا پروګرام ګوري چې دا د بچو ته ووایو چې زمونږ د پاکستان د ازادۍ د غیرو نه د ازادۍ مطلب او مقصد صرف او صرف دا دی چې د کلمې وینا دا زیاته شي، د دین محنت وشي، د الله او د رسول خبره وشي. خو نن مونږ هغه الټه کړه، د لا اله الا الله په ځای د باجو اواز غلبه شي، سیوا شي په ظاهره باندې. پاکستان د ازادۍ ناره د ته پته شته؟ بالکل. لا اله الا الله، لا اله الا الله محمد رسول الله. ماشاءالله. اوس ډیر اواز د ساوري د باجو اواز دا څه وجه؟ نو بس دا دغه نو بس کمزوري دا د ایمان کمزوري ده. بالکل. دا پروګرام په دې خاطر چیړو چې را روان دا ینګ جنریشن دا زمونږ بچیان چې دی ته اندازه ولګي چې بای دا خو مونږ په غلطه یو. د دې ناره دا باجه نه ده چې باجې غږو. ورور السلام علیکم، څنګه حال دی؟ بالکل زبردست. ټیم دی ډېر نه علمه، ځکه تاسو تم رش دی او ډیوټي ټیم دی. دا راته ووایه یو پوښتنه کومه، پاکستان د ازادۍ ناره څه وه؟ د پاکستان د ازادۍ ناره کومه ناره آزاد؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. چونکې دا یو داسې آواز و چې د غیر مسلمو او د مسلمان یو فرق راشي، یو فرق واضح شي. او جی نن دا راته ووایه چې ناره ډېره د ساوري دې ځوانانو نه، دې نوجوانانو نه، د دې باجې اواز سیوا دی که نه د لا اله چغې دي؟ جی تاسو وینئ که نه ټول پینکي دي. د 144 سیکشن بعد هم تاسو وینئ چې مطلب دا دی ټول پینکي دي او لاین اورډر سچویشن د هغې د امپلیمنټیشن مطابق هم خلک دا شان طریقې په عوام کې دا اویرنس نشي دا چې موږ کې چونکې دا یو فرق پیدا کول پکار دی چې موږ په مسلمانانو کې او په غیر مسلمه خلکو کې چې چونکې یو دا یو فرق دی، یو فرق پکار دی موږ له چې هغه موږ خپل خوشحالۍ اظهار په یو داسې طریقه وکړو چې په موږ کې او په هغې کې یو فرق پاتې شي. دا ازادي چې کومه راغلې ده که نه، دا د هندوانو نه، د غیر مذهبه نه چې دا مسلمان جدا شوی، دا ملک جدا شوی دی، نو د دې پہچان به هم چې دی چې دا په لا اله آزاد شوی دی او د دې ورد وشي، د دې اوازه وچلېږي. څه پیغام ورکول غواړي د خپلو ځوانانو؟ موږ خو پاکستاني عوام ته خاص کر زمونږ چې کوم عوام دی موږ پخپله یو، نو راځئ چې د پاکستان د پہچان د اواز چې کوم دی د دې سره بلندۍ دپاره چې لا اله الا الله محمد رسول الله چې په موږ کې او په هغه خلکو کې چې کوم غیر مسلم دي چې د هغې ته یو میسج دا ورکړو چې په موږ کې او په هغې کې یو فرق محسوس شي، یو فرق پاتې شي، چې موږ د خپلې خوشحالۍ اظهار په داسې یو انداز سره وکړو چې په موږ کې او په هغې کې د هغې د خوشحالۍ هغه اظهار یو فرق وي، یو فرق. همدغسې قدرمنو کو سبا 15 اګست د انډیا د ازادۍ ورځ ده، نو که موږ وګورو هلته هم دغه دوکړې باجي دي او دلته په پاکستان کې نن هم دوکړې او باجي دي، نو زه وامه هېڅ فرق پاتې نه شو په نوم باندې د ازادۍ بقایا مونږ او په هغې کې څه فرق پاتې نه شو. نو په کار دا ده چې داسې یو قدم اوچت کړو، دا ملک د ازادۍ ناره صرف او صرف دا وه چې لا اله الا الله محمد رسول الله. خو نن دوکړې او باجي دي. ډېره مننه جي ستاسو قیمتي ټیم و، قدرمن شي. ورور څنګه حال دی؟ خیر دی؟ امن دی؟ ټیم د ډېر نه علمه په ډیوټۍ یې. دا راته ووایي دا یو پوښتنه کوو، د پاکستان د ازادۍ ناره څه وه، دا په کومه ناره آزاد شوې؟ دا لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم. ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. دا راته ووایي چې نن په 14 اګست چې د ازادۍ ورځ ده، د څه اوازونه ډېر اوري؟ د باجې اوازونه یې که نه دغه کلمه ده؟ بس د باجې اوازونه اورو، خو تاسو وینئ ښکاري ته مخامخ. څه وجه کېدی شي؟ بس دا کمې د دین مونږ کې ډېر زیات. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ، اباد اوسئ. ډېره مننه، اباد. ټیم دله نه علم، دغه یو تپوس کوم، د پاکستان د ازادۍ ناره څه وه، دا په کومه ناره آزاد شوې؟ پاکستان د ازادۍ چې زموږ چې کومه ناره وه، زموږ او د هندوانو فرق هم دا و چې زموږ کلمه
کلمې په ترو دا ادا شو لا اله الا الله چونکې چې موږ د ماحول ته وکتل د الله ته وکتل څوک پوپ کوي څوک باجې راړي چا سره وړي سیوا ناره د ساوري نن په دې 14 اگست بس هغه باجي تاسو به لیدلي مې نه دی موږ ډېر جمع هم کړی او هغه ټول خلک هغه باجي او یو څه بل څه نو د دین طرف ته دې کې څه داسې د خاص ما څه ونه لیدل الټا روان یو مکمل خلاف بالکل مکمل خلاف روان یو. ډېره مننه آباد اوسئ خواږه دوستان دي ګوري څه پیغام بس دغه پیغام دی چې دې کې یو خبره ده د امیر صاحب یو استاد ټیم لږ لګي دې کې څوک ون ویلینګ کوي څوک پکې څه کوي یو خپل دې کې خپل لغو شي هغې مور پلار چې کوم دی خو دوی نه خبر که نه نو بیا هغې د څه نقصان یې څه دغې نو کور کې هغې د مسلې جوړېږي زما نوجوان ته دا خواست دی چې ون ویلینګ نه کوي سپیډ نه کوي او دغه اصول یې اپناو کړي دغه څه طریقه ده 2 رکعاته نفل اول ما نه دي کړي کېدای شي ډېر راپسې نور هم نه کړي نو په کار دا ده چې په ډمتوب په ډنګ ډونګ باندې ونه شي که نه ډېره مننه آباد اوسئ آباد اوسئ د پاکستان د ازادۍ ناره څه وه جي پاکستان زنده باد زنده باد او د پاکستان ناره دا ده چې پاکستان جوړ شوی دی زموږ اسلامي لا اله الا الله محمد رسول الله دا یې ناره وه ناره وه بالکل نن د باجي ناره ډېره اوري که نه د لا اله نن د باجي ډېر اورم او لا اله څوک نه وایي دا نه چې باجه والا په رکشو په موټرو ګانې ولګوه دا خو د هندوانو کار دی دا خو د مسلمانانو ملک دی مسلماني ده په دې ځای کې الله نه شکر ادا کوي نفل ووایي یا الله شکر دې مسلمانان دې پیدا کړي هندو جدا شو مسلمان جدا شو خو څه دپاره که نه نو دا دپاره جدا شو چې مسلمان او د هندو پہچان وشي او چې هندو څه کوي او مسلمان څه کوي خو نن زما په خیال چې هندو د پاسه شو ډېر له پاسه شو نن سبا په موږ مسلمانانو کې د هندوانو نښې ډېرې دي زمونږ کې نه هندوانو نښې ډېرې دي او د مسلمانۍ نښې کمې دي دا پہچان مونږ بیا ختمو په دې باندې په لکونو ځوانانو مشرانو وینې توی کړي دي تور سرو پې قربانیانې ورکړي دي خو نن مونږ ته دا پته نشته د پاکستان د ازادۍ ناره څه وه نن د باجي اواز ډېر دی او لا اله کم لا اله کم دی د باجي ډېر خوشحاله د پاکستان د ازادۍ ناره څه وه نره تا خو واورېد لا اله الا الله محمد رسول الله د باجي اواز دی که دا لا اله یاره د باجي اواز چې کوم دی په 100 کې 100% دی د کلمې دغه چې کوم دی د مونږ وانه دا ډنګ ډونګ دی پکې دا په 14 اگست دا په ډنګ ډونګ باندې دغه شوی دا په قربانیانو باندې جوړ شوی دی یو تپوس کوم د پاکستان د ازادۍ ناره څه وه جي دا په کومه ناره آزاد شوی دا په لا اله الا الله محمد رسول الله نارې ډېرې د ساوري جي خپلې ووایه نارې خو جي دا خو ډېر ښه کار نه دی دا تورای باجې دا خلک چې پیټای میټای تړلی دي رشکو کې دا ښه کار نه دی جي دی د پته نشته دی کینه ناستل دی علماو سره چې مونږ واورو چې لکه د پاکستان مطلب د دې مقصد څه دی د هندو نه د غیر مذهبه نه چې دا جدا شو خو په دې خاطر چې پہچان وشي که نه چې دا مسلمان دی دا هندو دی خو نن مونږ په هندو باندې غلبه شو د هغه طریقې مونږ خپلې کړو راشه 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 زویه راشه راشه تا څه نوم دی راشه راغوشه که نه تا څه نوم دی طلحه دا باجه د کومې خوشحالۍ نه وې بچې جشن آزادی جو خوشحال جشن ازادي دې کې باندې څه چل شو پاکستان آزاد شو پاکستان آزاد شو تا ته پته ده بچې د پاکستان د ازادۍ ناره څه وه تا ته پته شته بچې پاکستان د ازادۍ ناره څه وه راشئ که نه زویه راشئ راشئ د پاکستان د ازادۍ ناره وه لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله بچې دا باجی نه وي ښه د پاکستان د ازادۍ ناره دا باجی نه وي دا ته پته شته بچې چې دا پاکستان د ازادۍ ناره څه وه لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله څه مقصد دپاره نه آزاد شوی دی دا بس دی چې مسلمانان دپاره آزاد شوی چې مسلمانان پکې خپل عبادت کوي ښه په دغه سره کوله او دغه سره او د مسلمانانو دپاره آزاد شوی نو دا نارې نن موږ د باجي اورو که نه د لا اله اورو نن سبا خو بس باجي دي ټولې نو ته څه وایې نره تا خو خپله وي که نه ماشاءالله اندازه ته شته دا د دې ناره وه لا اله الا الله محمد رسول الله که نه نو نن ته د لا اله اواز ډېر اورې که نه د باجو اورې د باجو اواز یې ټول نه لا اله الا الله اواز نشته دی امن دی الحمدلله 14 اگست مبارک شه ستاسو مبارک ډېره څه چل مسلمان په دې ورځ باندې زمونږ علماو غړي قربانۍ ورکړې پاکستان آزاد کړی دی الحمدلله په دې خو لکه دا دغه نه دی پکار علماو به قربانۍ ورکړي علماو د پاکستان د ازادۍ ناره څه وه نره
پاکستان ناره خو دا خاص دغه نشته خو لکه الحمدلله چې مسلمانان یو او دا پیرانګان انګریزانو نه پاکستان په دې آزاد کړی دی. پاکستان د ازادۍ ناره څه ونه لا سره لا سره لا شکه آزادی مناو آزادی امیر صاحب لګ ټایم راکې کړه رور څنګه السلام علیکم چته روانه هیڅ ته نه روان 14 اگست مبارک دا یو وخت په دې راځه چل شو په دې پاکستان آزاد شو او مسلمانان آزاد شو د چا نه آزاد شو هندستان عالمي دنیا دا پس وجه آزاد شوی دا اقلیت شو مسلمان شو چې مسلمان پاتې شي اقلیت پاتې شي ها دا راته وایي د پاکستان د ازادۍ ناره سوا پاکستان د ازادۍ ناره سوا یاره دغه به چې پاکستان زنده باد او لا اله الا الله محمد رسول الله نو پاکستان د ازادۍ ناره هم دغه ولا اله الا الله محمد رسول الله ته ما ته دا وایي چې نن د باجو اواز ډېر اوري که نه د دغې اوري یاره د باجو ډېر اورم د باجو اواز ها بس دا ځکه زمونږ سمې نه خوري مقصد زمونږ د ازادۍ خدا نو که نه جي ها لا اله الا الله د پاکستان د ازادۍ ناره دا ده دا باجی ماجی پکې نشته صحیح دی ورکه زور ورکئ شا بینرانو زور ورکئ په 14 اگست نو ته دا تاسو کا چې هغه مذهبي طور اسلامي طور کوم رضوا اسلامي طور هغه 27 رمضان المبارک په کاردار چې سعودي کې څنګه 27 رمضان المبارک مناويږي چې موږ هم د 27 رمضان مبارک چا خبره دا راته وایي جی خبره دی په ګل بدله چې په انډیا کې 15 اگست دی هغه ازادي مناوي په کې سم مناوي چې څه پکې بجاوي هغه پکې خپل یو قومي ترانه ایو داسې دغه وی چې هغه د خو مونږ خو التم باجی دی او دلتم باجی دی هغه یو په مونږ کې څه فرق پاتې شي بیا د جدایي هغه فرق څه پاتې شي هیڅ فرق په دې وجه پاتې په کاردار چې په دې رز باندې مونږ کینو قرآن خوانیو کو په دې باندې چا قربانای ورکړي دي په دې باندې خبره څوک د کورون نه جدا شوي دي چې خپل مالونه خپل اولاد او رشتہ دارونه جدا شي زمونږ د ینګ جنریشن ته پته و چې په دې په لګونو خلک شهیدان شوي دي قرباني ورکړي ده علماو قرباني ورکړي ده تورسرو قرباني ورکړي کېدای شي چې نن دی دا باجی نه وي راغلی خو دا دی ته دا خبره نه ده په کار دا دی چې دې ته په دې رز باندې دی نن مونږ کینولی چې قرآن خواني وکړو راځئ د هغه شهداو د پرچا چې لپاره بعضې خلک وایي یاره وي ازادي نشته ازادي ولې نشته ته نور ملکونو ته ورشه په کولاو باندې څنګه دلته اذان کیږي ستا ماشومان قرآن وایي یا نور یو اسلامي پابندي په موږ نشته د ښکلې ګیره پرېښودی شي داسې اسلامي ممالک دي چې خبره چې هغه یې باندې په ګیره پابندي ده په هغې باندې په سکاپ پابندي ده حالانکې اسلامي ممالک دي شکر دلته زمونږ څوک تور د سر نه پړونې راکاږلی شي اسلامي بعضې ممالک داسې دی چې هغې د نه راکاږي مونږ چې چا کلمه ویلې ده هغه غلام نشي کیدی د الله او د رسول غلامان یو خو د غیر غلامان نیو دا خبره د ذهنونو نه وباسل پکار دي صحیح ده جی مونږ نظامی غلامان نیو سود ختم نشو نور بالله کسی کتاري خو ګوره د انګریز غلام مسلمان نشي کیدی دا خبره ختمول پکار بالکل جی بالکل ډیره لالا څنګه السلام علیکم څو خبره ورا سره وکي جی 14 اگست مبارک شه تاسو دې مبارک شه په دې راس چل شو په دې راس باندې زمونږ پاکستان آزاد شو پاکستان سره د مینه شته ډیره بالکل د پاکستان کې څو صوبې دي لالا سالور صوبې کمې سرحد بلوچستان سندھ پنجاب یو پکې بلم سیوا شي خیبر پختونخوا روته څنګه زه 15 صوبې دي ګلګت بلتستان ها